د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د کرکټ د شلو لوبډلو ترمنځ له شور او هیجانه د ډکې سیالیو ترسره کېدل. هغه سیالۍ چې نندارې ته یې د ولایت له لرې پرتو سیمو سلګونه کسان راغلي. د ورزشي مسؤلینو په خبره د کرکټ دغه سیالۍ چې د شلو لوبډلو ترمنځ یو میاشت وړاندې پیل شوې وې، د فخري تاران لوبډلې په اتلولۍ او اتقوا لوبډلې په نایب اتلولۍ پای ته ورسېدې. د کرکټ لوبې مینوال د دې سیالیو په ترسره کېدو خوښي څرګندوي او ورته سیالۍ د کرکټ په ودې کې اغیزمنې ګڼي. هدف از این است که جوانان مصروف شوند و از کارهای غیر مشروع اینا بیاین طرف ورزش، هم به خاطر صحتمندیشان خوب است و هم به خاطر وحدت و انسجام جوانان هم خوب است. این را به می خاطر ما راه اندازی کردیم. از ولسوالی حضرت امام صاحب شاهد باشیم انشالله در آینده ما جوانانی را داشته باشیم که نام افغانستان در سراسر دنیا روشن بکنند و مایه افتخار حضرت امام صاحب، ولسوالی حضرت امام صاحب و ولایت قندوز و تمام سرتاسر افغانستان باشند. په ورته وخت کې لوبغاړي او د لوبې مینوال دا ډول سیالۍ خلکو ته د سالمې تفریح په برابرولو او د غوره لوبغاړو په پیژندلو کې خورا ګټورې بولي. خواهشم د امارت اسلامي نه دا ده چې ورزشکاران تشویق کړي او ورزشکاران ته نور فرصتونه هم برابر کړي چې په نورو برخو کې همدغه شان لاسته راوړنې ولرو، لکه څنګه چې موږ په ورزش بخش کې لرو، په کرکټ کې لکه موږ چې نور په دنیا کې څومره ښه لوبغاړي لرو، دغه شان باید موږ په کرکټ او د نورو بخش ته ادامه ورکړو او ښه لوبغاړي پکې لاسته راوړو. افغان مسلم څخه هم ډېره زیاته مننه چې تل یې ورزش سره همکاري کړې ده او ورزش ته یې رشد ورکړی دی. لکه سره کوم چې نن د امام صاحب د کرکټ ټورنمنټ څخه مالی حمایت کړی دی او دوی تشویق کړي دي ترڅو ورزش رشد وکړي او هغه ځوانان چې ورزش ته علاقمند نه دي په دې سره علاقمند شي او د موادو مخدرو او نشهیي توکو څخه مخنیوی وشي او خپل ورزش ته ارتقا ورکړي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د کرکټ دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره شوې چې په دې وروستیو کې کندوز د بېلابېلو ورزشي لوبو د ترسره کېدو کوربه و.